صلو اختما صفحہ کعب ابن دومرہ قال قال المسلمین جہاد تے فمسلمانانو باندی تیز آوازو کا فجاہد عنہم جہادیو کو ویجود بالرائے جنڈائی پلاس کی تاول را تاولا وینادی چغی وحلی یا محمد یا محمد. دار صحابہ دے دا جنگ پا میدان کی کفار و مقابلہ کی قمندان دا جہاد دا یا محمد ناری ہوئی. زمان مجاہدینم چرتا دا آواز کڑے کنا دوی تم پکار دی چر جنگ پا میدان کی دا آواز اچت کی ولی ذکر چی مقابل کی عیسویان دی کنا مقابل کی سدی عیسویان دی. اللہ اکبر نعرہ پی دم ربدا نلگی لکا دا یا محمد نعرہ چی پی سم ربدا لگی او دل تستا پا صف کی وحابیان دی نو دا غیبم پی ظلون چوی کرا غیبم برابر شی مسترا تنگ بشی چی ارمانا دا یا محمد چی وی دی سمونگا نزو تحریک والا وہی چنا کا نبی صف کمزوری کی حکمت یمنی پکار. خواہ فتوح شام دویم جل وما صفحہ دا پدے صفحہ کے دا بونسا فتح ذکر کئی. بونسا فتح پدے فتح کی دا ہوئی چی کانا شعار المسلمین تلک اللیلہ ینادونا یا محمد یا محمد یا نصر اللہ. دا شعار دا مسلمین و پدا غشپبانے چی چغی وحلی یا محمد یا محمد. دارنگ ابن ابی شیبہ لسم جلد 399 صفحہ ابن عباس سے براوی دی ان للہ ملائکہ فضلا سوا خلقی دخل تعالیٰ سے ملائک دی سوا دا مخلوق دا عام ندا خاص دی یکتبون ورق الشجران چدا انو بانی لکی فائدہ اصوابت احدکم عرجتا فی سفرنا چاہتا چپیو سفر کی تکلیف را پیدا شا فلیونادی چغدی وہی عینو عباد اللہ رحمکم اللہ مددو کے زمان اے دخل بندگانو الہ دی پتا سے رحمو کی. اگا فرشتی چی پاورا خود شجر مقرر دی نو شجر فرضی کی کرا نو دغلتا اگا فرشتی اشتری نو چی مشکل در پانی راغی بیدا آوازو کا چاہینو عباد اللہ رحمکم اللہ زمان مددو کے اے دخل بندگانو اگا سوک دی فرشتی دی نو فرشتونا با مددو غواری مدد بدسر. دارنگ ابن ابی شیبہ لسم جل سلور سواد سرجشتما صفحہ ما یقول الرجل اذا ندت بھی دعوتو بعیرو فی سفرنا فسفر کی چی دا چا اوخ لیونیشی لیونیش دا اوخ چی لیونیشی بی سو کنٹرول ولینش نو دا بسکی او لیوندنو تختلال شیتینا نو دا بسکی. حدثنا یزید بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن ابان بن صالح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رحمت عالم فرمائل اذا نفرت دعوت احدکم کلچی پنفرت کی شی دعوت اوکستاس او بعیرو بفلات من الارض پزمکا کی پدشت کی لا یرا بها احدا سکورنا فلیقل ندیدیوائی اعینو عباد اللہ فانہو سیعان اے دخل بندگانو زمان مددو کئی دا مدد پوشی. دا غائب تا دیا آواز دے او عباد اللہ دل تسوک دی کہ ملائکہ خلی کہ رجال الغیبہ خلی اولیاء خلی دغا مراد دی. دانگ ابن ابی شیبہ دولسم جلدان 213 صفحہ مالک الدار روایت خازن دو عمر فاروق الطعام اصحاب الناس قاتن فی زمن عمرہ قاتی اور تمیلوش فجاء رجل ناغر صلی اللہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دا بلال بن حارث مزنی دے تحقیق منگ پا باب دا توسل کی کڑے دے. فقال یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد حلکو امتا بارانو غوار دی حلاک شو. فاتر رجل نبی علیہ السلام دے شخص تا خوب کراغے ایتی عمر فقرہ السلام واخبرو انہم مستقیمون باران بدر بندیوشی. دارنگ النجوم الظاہرہ فی ملوک مصر والقاہرہ درم جلد 200 صفحہ باقی کے اشعار راقلی علا یا رسول اللہ یا اکرم الورا ومن جودی خیر النوالی ینیلو. خبردار یا رسول اللہ اے اکرم دا خلق استاد سخانہ ہر قسم انعامات حاصلی کی. دارنگ شزورات الزہب فی اخبار من زہب اول جلد 302 صفحہ یا اکرم الناس من عجب ومن عرب ویا ذوی الفضل والاحسان والحسبی. اے اکرم دا خلقو باجم و عرب کی اے ذوی الفضل و دا احسان و بحسب کی. دارنگ عبد الجمان فی تاریخ الزمان دا
قاضی تقی الدین بن بنت الاعز اغا عود قضا واقعہ بیانائی فلما قرب اوان الحج قصد الحجاز وقضى امره الى ان اتى مدينه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد سبق من مكه بايام واقام بالحجره النبويه نبي الاسلام روزه کې دلته مقیم شو وقد صنف دلته جوړ کړه قصیده دلته اشعار ولیکل مدح فی النبي صلی الله علیه وسلم والتزم او دای پزان لازم کړی چې الله انشدا الا هو واقف على باب الحجره ډیر وګت شعرونه سل بیت لرسل کړی او دای پزان لازم ک چې دا خو می جوړ کړل دلتا خو زبر رسول الله مبارک ته مخامخ سلام ته ودرېګم دا به ورته وایم دا تاریخ چې کوم دی دا بدر الدین عینی لیکلی خان دا ډېر عمده تاریخ دی او عقد الجمان فی تاریخ اهل الزمان د بدر الدین عینی دی نو وایي چې على باب الحجره مكشوف الراس سرلت سر ودرېدا وكان ينشدها ويكسر الاستعانه على من ظلم چا چې په ظلم کړو دا غي په خلاف مدد غوښته ډیر زیاته والتزم لا يرجع حتى يسمع بما يسر او دا ویلو چې دا سل کړيز نه تو شعر واغي پورې وایم سرلت سر به ولاړم تر سوچ دروزین आवाज وورما هغه پورې بداوایم ويعلم ان حاجته قد قضيت وإذا چیز ما حاجت پورا کیگی وهي قصيدة طويلة منها قوله يا أكرم الثقلين بل يا سيد الكونين اے اکرم الثقلين انس جنو اے سید الكونين دعوة موقن بك مهتدي زتا پسی روانی ما او پسما لاریم موقن پتا باندې دا سل بیتونو ولم يزل ينشدها ويستغيث مدد غفتا الى ان راى في نومه ان حاجته قضيت فركب مع الركب خوب چولی د نبی روان شو چې حاجت دی پورا شو نبی د دې سینه روان شو دا اوازونه دا تاسو چې نحو چانس د کوي امام جامی دی یو سړی دا سویلې شي کنه چې یا رسول الله به وسیله کړم دا خو به څه معنا نه لري کنه یا رسول الله خو وسیله کیږي نه رسول الله په خپل وسیله کیږي البته کدا سي چې یاره ما د محبت یو आवाज یا رسول الله کړی دی او هغه که خدای تعالی ته زما غ د مینې ندا قبول شوی نو زه به هغه ندا وسیله کړم تاویل داسې کیږي خو باقي شعرا دي د دې زمانې نو دی خو مودا لګی کنه چې دا اوس حقیقت پکې څنګه دی او مضمون څنګه جوړیږي دا غو دومره محققین نه دی او نه ټول موږ ذمہوار یو کنه ای موږ په خپل مصلحین او اصلاح وکړو په دې ته خو صحیح تعویل پیدا کیږي چې یا رسول الله به وسیله کړم نو دې په دې داسې ویل پکار دی چې پاک رسول الله به وسیله کړم داسې ویل پکار خبر اخلاص او یا رسول الله به وسیله کړم نو ما داسې تعویل وکړ چې دا زمان ندا د یا رسول خدای ته فقر شوی قبول ای هغه خپل عمل به وسیله امام جامی رحمت الله علیه امام جامی رحمت الله علیه د نحو امام دی یوسف زلیخا په دی اوله صفحه باندې د یو شعر ویلی زی مهجور برآمد جان عالم ترحم یا رسول الله ترحم دا شعر یوازې یا رسول الله نه ده بلکې د ترحم سوالم شوی او د دیوبند په علماو کې دا خلک داسې وایي چې د اواز د بریل او دیوبند نزاعي دی دا غلطه ده دا د پنجپیر او د سنت نزاعي دا اوس پنجپیریان ځان ته دیوبندیان وایي دا دیوبندیان یې دوکه کړي ځان دوی په خپله ترانه راوستي نو د دیوبند علماو کې نفحة العرب مصنف اعزاز علی دیوبندی هغه یو کتاب لیکلی په نوم د تاریخ المصنفین سره د امام جامی حالات پکې وګورئ واقعا راغلي
وی چې دې کله حج ته تنو د مدینه منورې گورنر ته رحمت عالم خوب کرا او دې معرفي ک چې دا سه سړی را روان دی ډاره کې ما ته مرا پرې ا گورنر پلار کې ولاړ دی غم سم گورنرانو د زمانه کنه دا سی وابیان خو دا خو خوب ګوري نو کوي وګوري بیا وې دا غاص او احلام دی آیا هغه لاړو د قباء لار کې ولاړ دی پیدرو خلک را روان دي امام جامی و پیژن یا په فخر سو یا په څه شي را کوزي اوی ګنې دا غټ مجرم دی زولنی او توا چولې تا خانه کې وته پس اباش په باندې رحمت عالم بیا خوب ته درځي دا زما د عاشق دی ولی تړه دی وی تا وی چې دا مرا پرېګ د ما وی دا به مجرم وي مجرم نه دی د په عجمو کې زما په مینه کې یو شعر ویل او نبی اسلام دا شعر ورته خوب کې وویل چې مهجوري برامت جان عالم ترحم یا رسول الله ترحم وی دا شعر ویل او دا د دومره مینې نه ویل دی که په دې جذبه زما روزي ته ودرېږي او دا شعر راته ووایي زما غیرت نه برداشت کوي چې زه لاس ونه باسم او دته په لاس تړې مشي تاریخ المصنفین اعزاز علی دیوبندی د دیوبند عالم دی امام جامع حالاتو کې دا راخستی دغه شعر د لاسه تعریف کړي ورته چې دا شعر وایي په دې کې د یا رسول الله ترحم आवाज د دیوبند علما د یا رسول الله مخالفین په خپل کتبو کې د یا رسول الله دومره تعریف راغلي دا د پنځپیرانو غي سره نزاع ده د سنت سره نو وی بیا لاس ورکول مې نه غوښتل چې امت کې فتنه جوړه نشي او فتنه جوړیږي کنه ډېر خلک به انکار کوي دا نشي راایستلی لا سودای نه دی راایستلی د حقیقت نه انکار لازم نو دا دی هغه هم دغه آواز کړی دا شان شاه ولی الله رحمت الله علیه اطیب النعم فی مدح سید العرب والعجم یو قصیده لیکلې ده په اشعارو کې او دا غي غالبا تمه صفحه ده باغی کی دے شعر وی ینادی ضارعا بخضوع قلب وذل وابتهال والتجاء رسول اللہ یا خیر البریہ نوالک ابتغی یوم القضاء رسول اللہ یا خیر البریہ دا الفاظ دی شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ دا انڈیان یا خیر البریہ چگوئی پا شعر کے دارنگی د دیوبند علما نورم د بریل بازی کتابونو دی په حالاتو کې اگر اخلي قصیده بردا چې عرب عجم کې معروفه ده وسوا بیان وې د شرکیاتو نه ډکه ده اعظم بالله داغه الفاظ امدادی یا کرم الخلق مالی من الود به سواک عند حلول الحادث العممی غټ حادث یو بلاونه چراشي ز چې پناستانه سوا یا کرم الخلق په بل چانی سمول بیني سما مالی من الوذ به سواکا عند حلول الحادث العممی عام حادثه چراشي بلا راشي افت راشي سچل دې مال رچ زب سواستانه بل چا باندې پناګانی نسه دارنګ قصیده زین العابدین کی دارازی یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین مانسو کتابونه پټ شول یو تفسیر فی الدین و تعالی دې وته هدایت کی اوس پورې پسې لټېږم خورم او یو کتاب را نمخ کې چا پټ کړی دی د مکتبینا قصیدۃ النعمان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو کتاب دی ټول په اشعار باندې او ما ته چاره وړي ډېر دعاګانې مو ته کړې وی پیدا کیږي نه هغه قصیدۃ النعمان کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک اے سید السادات تا تراغلی ما ګور مدینه منوره تراتل د امام ابو حنیفه په قصد زیارت جئتک قاصدا ارجو رضاک استار زالتم واحتمی بحماک پخپل ساتنه کې مې وساتا پخپل ساتنه خدا کتاب ډېر کم یافته ښا قصیدۃ النعمان ورته ویل کېږي او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه څه شعرونه کې په دې دال دي چې دا اشعار دي او دا راغون کړي بهرحال دا چند روایات یا محمد یا چا کې یا رسول الله راغلی یا بسوی
هغه پیش شو دغه تعصب د ذهن نه وباسئ په مساجدو کې یاګانې مه ورانوئ دا د شعار او د نښې دپاره لیکل شوي دي او جایز دي سباق نه کوي شیخ حسن جان صاحب نه چا تپوس وکړه د یا رسول الله متعلق هغه ویل بریلیانو ته ناجایز دي او موږ ته جایز دي دې خبره کې کوم مبارکیو ته اشاره ده ما نه څه ته تپوس کې زه عالم بالغیب خو نه یم چې د هغه د زړه په رموز او عالم یم چې څه ته اشاره کړم ته وایي شاګرد دی هغه نه ولې تپوس کړی و چې ستا څه ته اشاره ده تا په دې کې څه ته اشاره ده چې بریلیانو ته ناجایز دي او موږ ته جایز کېدای شي دغې خبرې ته اشاره کړي چې څوک په استمداد کې اولیاء مومد حقیقي ګرځي دا په شان د شیګانو عقیدې د شرک ته مفضي کېږي هغې ته اشاره کړي نو صحیح ده دا څومره اولیاء او انبیاءو نه مددونه چې غوښتل شوي دا په شکل د تسبب او توسل باندې وي دا مومد حقیقي نه وي مومد حقیقي اله العالمین دی او که چا په استمداد کې دا واسطه حقیقت ته ورسوله دا عقیده شرکی دا په شان ته د شیګانو نه وي ګوره شیګانو ته زه ایران ته لاړم مونږ او تاسو لیکو په ګاډو کې الله نگهبان خدا حافظ دا لیکو که د هغې په ګاډي کې دا لیکل شوي دي علي نگهبان د هغوی دا الفاظ او دا لاسه چې زه د شیراز نه تهران ته روان وم دا ډېر اوږد سفر دی او یوازې وم یکې تنها تقریبا کم شوا روز مزل جوړېږي دا نو زه په دې لار باندې روان وم او یو زنانه په یو بازار کې شپه وه او سوالګره راوخته زړه ښځه وه سوالګره چې راوختم دا زمونږ د پاکستان افغانستان د مسلمانانو سوالګر وایي الله دې وبخت څه راکړه داسې وایي که نه نو هغې دا ویل چې علي تو رب بخشه چیزی بیتې علي تو رب بخشه علي دې وبخه نو ګورې دا هغه څه دي چې د خالق په مقابله کې دی مؤثر حقیقي ګڼلی دي هغوی هم د یا علي اواز کوي که هغوی هم د یا علي اواز په هغوی مومد حقیقي ګڼي په دې کې د تسبب او د توسط په معنا باندې نه استعمالوي هغه مفضي کېږي عقیدې د شرک لره ممکن د شیخ سنجان صاحب دې ته اشاره وي که څوک په دې استمداداتو کې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم مؤثر حقیقي ګرځوي اولیاء مؤثر حقیقي ګرځوي بیا دا جایز نه دي دا چې کومې ویلې شوي دي یا شعارونه دي یا محبتن دي یا استمداد د خواصو دی چې هغه اهل د مراقبې دي یا د روضې سره کړي دي هغه خلک دي نو هغه کې بیا مؤثر حقیقي نبي علیه السلام نه ګرځي هغه سبب او وسیله ګرځي په دغه معنا باندې تیزی باندې زمونږ هغه کورس مناظره اختتام ته رسو دا دې په یو ځای باندې ودرولي دا کیمره دا رستو بیا په ریکارډ کې خلک تنګوي دا لږ ګرځوه ستا د ناستې نه خو لږ دا ګرځوه هغه کیمره خو دې سره ونه ګرځوه هر څه په خپله درته سړی وي دا ریکارډ نه بیا کټ کوه رستو چې سړی ریکارډ ګوري دا یو سړی ګوري او نه خوځېږي او نه صحیح تنګ شي هغه اورېدونکی ورته تنګ شي دا یو سړي ته کتل چې پاټ بدلېږي را بدلېږي نه دې نه بیا اډیو سره زر چې شکل ته خو یې نه ګوري اډیو د اواز به اوري او چې لږ بدلېږي را بدلېږي پکې هغې کې بیا دا څه جایز هم نه دي مونږ په ابتدا کې م ویلي په انتها کې م وایو ضرورت په بنا باندې چې مخالفینو وهابیانو ټول انټرنیټ ته او دې څیزونو ته دا ایستلي دي نن سبا کالجین او دا خلک اډیو نه اوري چې ویډیو نه وي د مجبورۍ په لحاظ باندې موږ دې میدان ته راوتلي او دغه جامه د دشمنو خپله کړې ده الهه دې عفو وکړي درود شریف په شوق سره ولولئ ټول الحمدلله زما دا پویان یې او مشران یې په دغه خاص فن کې به صحیح ده چې ما لږ مهارت حاصل کړی او تاسو کې پوی خلک شته زما د ټول درس نه چوړ دا دی چې زه تاسو نه جنګي چرګان نه جوړوم او تعصب مې مقصد نه دی
او نه مې دا مقصد دی چې تاسو د مناظرین شي. ګورئ یو ورځ داسې وه چې تاسو ته په علم مناظره ما پوره ردونه وکړل او د علماو اقوال ما پې پیش کړل او ما دا شغل کوئ، ما مباحثه خپل هغه کار وظیفه وګرځوئ، دې کې څه خیر نشته دی. زما د کورس مناظره دا مقصد نه دی چې تاسو زه ټریننګ کم مقابلې ته، نه، زما دا مقصد دی چې تاسو خپل عقیده سمه شي، کلکه شي او سمو چې زده کړل د خپلو عوامو عقیده پې کلکه کړه. باقي علم مخاصمه، علم مناظره دا نن سبا علم مجادله ده او دا جدال دی، دا مکابره ده، دې کې احقاق حق ابطال باطل ته څوک نه رسېږي. کوشش یې مه کوئ، محبت ورسره مه ساتئ، څه ډېر ښه علم نه دی دا، فقط خپل عقیده پې کلکه کوئ. انشاءالله چې کومو حضراتو موږ سره شرکت وکړه او د هره مسله کې تقریبا یو 28 یا 29 مسایل بیان شو، نو که بیا دته دلایل یاد هم نه وي نو کېدای شي که د چا نه یو دلیل نیم واوري نو عقیده یې پې خرابه نه شي چې زه یو ورځ 5 غنټې 4 غنټې غلام حضرت مولانا نه ما په دې دلیل وکړې، عقیده خو هم بیا نه خرابېږي انشاءالله. نو کورس مناظره کې د انسان د عقیده کلکه شي، د خپل عقیده یې کلکه شي. خلک څه کوئ؟ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم علیکم انفسکم. تاسو د خپل ځانونو اصلاح لازمه ده. خلک که ګمراهي تاسو په سمه یې دا تاسو ته تاوان نه درکوي. دې کې مشهور مفسرین لکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه رایه دا ده چې دا یې کریمه د آخر زمانې سره ده. نو هغه دا زمانه ده، داسې یو ټیم به راشي چې هغلته امر بالمعروف نهی المنکر وظیفه ساقطه شي، که یې ونه کړي نو نه ګناهګارېږي، هغه همدغه ټیم دی. نو دې ټیم کې علیکم انفسکم، ځانونه در باندې لازم دي. لا یضرکم من ضل، څوک چې ګمراهي تاسو ته تاوان نه درکوي، خو شرط دا دی اذا اهتدیتم چې تاسو پسند کوئ. نو خپل هم اصلاح او د خپلو عوامو چې کله د جومات امامان شوئ او خبره بې اثره وي، چپه خوله بهتره وي بیا، خو که اثر پې کېده هغوی ته هم دغه خپل ورقات هغه عوامو ته وایي. ستاسو دیني خدمت به دغه وي چې دغې ته کښېنئ، پښتو یې ترجمه کوي، پښتو یې ترجمه کوي. په کومو نه پوهېدئ هغه روایت پرېږدئ که نه، ما به 10 روایت ویلي، تا ته به د 10 ترجمه پکې درشي، په نورو کې به ونښلي. چې ونښلي هغه 10 خو ترجمه که پښتو ته، هغه یو پاڼې په شکل صفحه ولیکه، فوټوسټیټ یې که او د خپلو مقتدیانو باندې عوامو باندې تقسیم که، چې د هغه په وسیله کې شک رانه شي، کلامت کې رانه شي، بله عقیده کې شک رانه شي. همدغه مسایل چې نزاعي دي دغه خدمت د دین وکړو. یوازې خو دا دین زما نه دی، دا خو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم شریف دین دی. موږ او تاسو سپاهین یو، محافظین یو، دا علم مو کړی دی دپاره دی چې موږ هغه د غیر هر څه نه دفع کړو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي كنت اذب عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، خوب مې ولیده چې د رسول الله مبارک نه مې ذباب شړل. ذباب اذب دفع د ذباب ته وایي. وی مې روحه را سره وه، پکې مې ورته والو، مچان مې ترې نه شړل. هغه خوارقو کې دا راځي چې هغه ذات ته مچان راتللم نه، خو خوب دی. نو بیا یې ځي تعبیر لټوي چې دې به څه تعبیر وي. نو بیا ورته معبرینو دا تعبیر ورکړه چې ته به داسې یو کتاب ولیکې چې په هغې کې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم پسې چې چا دروغ ویلي دي هغه به ترې وشړې، هغه به ترې لرې. دا صحیح بخاري تعبیر شو، د خدمت په دین یو. نو معززو که داسې خوب مو نه دی لیدلی، خو ځان نه هغه څوک جوړ کړي چې د رسول الله مبارک د دین نه ذباب وشړی. ذباب دا ټول ذباب دي، مچان دي، هسې بنګېږي را بنګېږي او د دین کې خلطیت په خلکو راولي. نو موږ تاسو ته پکار دي چې دافعین د ذباب وشو د دغه دین نه، او کوم چې صحیح عقیده د اهل السنه والجماعه ده دا خپلو عوامو ته ښایسته الفاظو په پسته لهجه سره هغه ښکاره کړو. آخره کې که کوم چیټ والا ته ما څه غوسه کړي وي او یا څه الفاظ رانه ډېر ویل شوي وي، نو دا غوسه کله کله غیر اختیاري وي، نو په هغې درنه عفوه غواړم. زما کار غوسه دم نه، خو هغه چیټ به یا د بې ادبۍ په اندازو یا به هغه صاحب د چیټ الفاظو کې احتیاط نه کړی، زه به یې غوسې او غضب ته مفسي کړی یم. خو زه بیا هم تاسو نه عفوه غواړم او زه په کلکه په یقین تاسو ته دا بشارت در کومه چې طالبان به ډېر وي، د علم تفسیر به وي، د علم فقه به وي، او د علم حدیث به وي، د علم منطق به وي. خو زه ګورې د دې بشارت در کومه چې د خدای تعالی په نزد باندې بهترین طالبان به تاسو یې، ځکه چې تاسو په دې دور فتن کې د عقیدې اصلاح ته راغلي. دلته ستاسو هیڅ مقصد نه و سوا د دې چې عقیده د اهل سنت وپېژنئ، یاد یې کوئ، بل ته یې تشریح کوئ.
نو دا طالبین دنیا کې نشته کنه. طالبان خو ډیر دي د عرفان، خو د دې شي طالبان نشته. تاسو دغه شل ورځې ما سره دې کې صرف کړئ، الله دې تاسو ته اجر عظیم درکړي. او د کوم زائد او غصه او تیز الفاظ کا زمانہ وتلی وي ریکارډ والام چې आवाज اوري هغه کې دې زما پسې په غصه کې اقتدا نه کوي، زما هغه الفاظو پسې اقتدا وکړي چې کوم ما نرم ویلي دي، کوم ما اصلاح کړی دا، کوم ما دلیل ویلي دي، زما دلیل پسې لاړ شي، زما خپل خبرو پسې مزي. زنه مفتی ما، زنه مجتهد ما، زه یو مقلد انسان ما، ناقل د غیر نه یم، د تورې کرخې ملنګ ما. نو ما چې دې ریکارډ کې ویډیو والای کا اډیو والای کا ریکارډ والای ټول سامعانو نه زموږ دا مطالبه ده چې د غلام حضرت مولا خپل یوې خبرې پسې ملاړ نشي، ځکه دی مقلد دی، مجتهد نه دی، مفتی نه دی. خو ما چې کوم حوالې درکړي، عبارات مې نقل کړل، هغه کتب مسلم بیننا و بین الخصم دي، هغې پسې تلل پکار دی، او هغه عقیده چې اسلافو موږ ته بیان کړې هغه راټینګول پکار دی. درود شریف په شوق سره اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خداوند کریم دا کوم بیانات دي مسائلو کې وشول، کدی کې مانا تعصب شوی، مانا زیتی شوی، مانا په الفاظو کې کمی شوی، عبارت کې غلطی شوی، سندی لحاظ سره، متنی لحاظ سره، قصدن بنی شوی، سهون بشوی، خطان بشوی. الله ما ته دا عفو نصیب کړي. خداوند کریم دغه نصوص او مضمونات او موافق چې زما په کوم علم کې کومه عقیده راغلی و او ما خپل ناس او سامعینو ته عرض کړه، الہ په دغه عقیده د اهل سنت ما ته او دوی ته تر مرګه پورې استقامت را نصیب. الہ العالمین اهل زیغ چې دواوې جماعات دي او هر قسم د سسی د سنیانو رونو لپاره جوړی، د هغې د شر او د فریب نه مونږ په حفظ و امان کې وساتي. الہ العالمین مونږ د هغې د حفظ او د هغې د شر نه په حفظ و امان کې وساتي. یا الہ مونږ ته شرح صدر را نصیب کړي. یا الله مونږ ته علوم فیضی را نصیب کړي. یا الله زمون قلب ته د نور او د فیض او د رحمت چینې را کولاو کړي. یا الله زمون قلوب ینابیع الحکمت وګرځي. خداوند کریم زمون زړونو نه بیا عام مسلمانانو ته د فیض او د نور او د علم چینې جاری کړي. خداوند کریم حاضرین مجمع کې اکثر طالبان ناس دي، دوی به د علم شایخین وي، که څوک په وسط د طریق کې الہ منتها ته ورسي. خداوند کریم علم نافع بعمل ور نصیب کړي. الہ العالمین علم نافع بعمل ور نصیب کړي. الہ علم نافع بعمل ور نصیب کړي. الہ هغه علم نه مونږ ته نجات راکړي چې لا ينفع وي. رحمت للعالمین بدعا کې ویل چې الہ پناه نیسم ستا په ذات باندې من علم لا ينفع، هغه علم چې نافع نه، الہ پناه نیسم خدای دا هغه علم نه مونږ وساتي. خداوند کریم علم زمونږ د پاره حجت وګرځي. الہ دغه علم زمونږ د پاسه حجت مګرځي. الہ مونږ ته علم قلبی را نصیب کړي. خداوند کریم علم لسانی مونږ ته حجت کې او زمونږ د حجت نه وساتي. خداوند کریم دا کوم اسلاف زمونږ تیر شوي د دین خدمت یې کړی دی، د هغې درجات بلند کړي. که هغې نه کومه سهو خطا شوي هغې ته معافه وکړي. د هغې په نقش قدم مونږ ټولو ته استقامت را نصیب کړي. کوم حضرات چې دلته مونږ سره ګرمي تېره کړې، سختي تېره کړې، خاص کر داخلي طالبان هغوی چې دی نو لوږه تېره کړې ده او ډېر تکلیف یې مونږ سره برداشت. خداوند کریم دا ستا علم دا په لوږه کې دی، په مړه کې نشته. الہ د دغې لوږې په برکت باندې پوره علوم ورته ورکړي. الہ په دواړه جهانه یې خوشحاله کړي، د رحمت للعالمین شفاعت نصیب کړي، مشکلات سختۍ د ځمکدن را باندې اسانه کړي، د قبر تنګۍ او تیرۍ نه مو وساتي. ورځ د قیامت کې د رحمت للعالمین په جامونو د کوثر اوبه رانوش کړي. خداوند کریم پورې سرعت باندې هغه سرعت او په تیز رفتارۍ سره پورې باسي، او کله چې رحمت للعالمین د جنت دروازې زنجیر کولاوي، هغه عظیم لخر کې مونږ هم شرکت نصیب کړي او د رحمت للعالمین مجاورت را نصیب کړي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم.